بالکل نه منم چې په پېښور پولیس لاین کې په جومات کې دا دې خودکش شوی ځکه چې دا خو خودکش نه دی، دا خو د بمونو مور ده پښتنو ورونو دماغ هم کار کوي. دوه شیونه شوي، یا خو بمونه یې ایښي د مخکې نه د ریموټ کنټرول په وجه باندې ورته ورور الوزولي او د ښه په پروګرام سره چې خلک مونځ ته ودرېږي، تقریبا 400-500 کسانو ته مونځ ته ودرېږي څومره زه راپورټ لرم، او یا خو د ډرون نه ایستلې. د دې دواړو د پروګرامونو نه علاوه بل کار نه دی شوی، ځکه چې موږ افغانستان کې موږ دا شی لیدلی 20 کالو کې چې خودکش څومره نقصان کوي او څومره نقصان نه کوي. نو راځئ اول در باندې دا دوه وړي ویډیوګانې ګورم، بیا قضاوت په تاسې پرېږدم او بیا درته خبرې کوم چې غواړئ چې خپلواکي والئ، غواړئ چې ازادي والئ، غواړئ چې خدای مهربانه وینې بندې شي، څه کور موږ لرو بر افغانانو پښتنو ته پکار دی جماعت ته نظم په محراب کې راته بومې دی یم اورې ستا پر لمن مونځ کوم قبلېږي او نو ستاسې خپله لږ سوچ فکر وکړئ چې خودکش څومره مواد یو سړی به څومره مواد ځان پورې وتړي ده 50 کیلو 40 کیلو 10 کیلو دې نه زیات خو نشي وړی که نه. نو دا خو تقریبا په 100 کیلو بمونه دا څنګه دې سړي ځان پورې تړلي دي؟ دا بالکل دروغ دي او دا د پنجاب ادارې ښه په پروګرام سره کړی دی او د ډالرو دپاره کړی چې ستا وینې همیشه یې خرڅې کړي او بیا ستا د وینو سودا شوې ده. بل پښتنو ورونو 2 کاله مخکې مې درته دا خبره کړې که چېرته موږ لر او بر پښتانه چې غواړو چې په خپلواکۍ کې چې غواړو چې زموږ وینې بندې شي، نو د دې پنجاب نه به ځان خلاص کوم. تر څو پورې چې زما پښتنو ورونو دا خبرې مې درته ښه په جار مې درته کړې او بیا درته کوم چې تر څو پورې لوی افغانستان نه جوړ شوی یا ځان ته پښتونستان نه جوړ شوی او دا لنګمار هم په دې اټک باندې نه اړولي، دا زما دا ویډیو بیا یاد ساته. نن د جنوري 1 تاریخ دی 2023 کال، که تا زما نه ښه ورځولې ده یا پښتونه همیشه به دې لکه شان دې خرڅوي، 15 کاله کېږي چې ته غلام یې. ستا نه قسم دی چې هغه دومره بنګالیان دي، هغه هم درنه تکړه دي خپل ازادي خپلواکي واخیسته. پاکستان تا ته ازادي نه درکوي، ته د غلام یې. پنجاب د امریکې او د برطانیا غلام دی او ته د پنجاب غلام یې. خدای مهربانه تباه او برباد کړو، لر او بر پښتانه افغانان یې تباه او برباد کړو. او چې تر څو پورې موږ دا ازادي نه اخیستې او دا تور مخې پاټک نه یې اړولې، په تا باندې قسم کېږي چې نه ستا بچیان ښه ورځ ویني، نه ستا خور میندې ښه ورځ ویني. همیشه به د سعودي مسافري کې، همیشه به د دوبۍ مسافري کې، همیشه به مهربانه ښکلی سوات به دنه پاتې، ښکلی وزیرستان به دنه پاتې، ښکلی ممن به دنه پاتې او تل مدام به محتاج او ذلیل او تباه او برباد وي. راوچت شئ، مظاهرې د قرآن دپاره ټیک ته مظاهرې تاسې وکړئ، ښه خبره ده، په سیریزن کې راوچت شئ د خپلواکۍ دپاره. اټک ورته بند کړئ، دا اټک پل او ورته وایئ چې پنجابه که واوره دا زما د پلار نیکه خاوره ده، دا د احمدشاه ابدالي خاوره ده، دا د فخر افغان باچا خان خاوره ده، دا د صمد خان خاوره ده، دا د میرزلي خان خاوره ده، دا ټول پنجاب خاوره نه ده. په دې باندې 15 کاله کې قبضه کړې ده او عدم تشدد او پلانې او ګستانې راوځئ ټول پښتانه یو ځای شئ او د انقلاب چغې ووهئ، د ازادۍ چغې ووهئ. او که دا نن ونه والي همدغه شانې به تاسې به په دغه شانې بمونه الوځئ، همدغه شانې به ستاسې وینې خرڅوي. ګټه به د پنجابي نن هر پښتون ته معلومات وشو چې څه مې ویل الحمدلله ټول رښتیا شو. انقلاب چغې او د ازادۍ چغې او انشاءالله چې تاسې به په ارام هستئ، لر او بر به ټول په ارام باندې به انشاءالله خلک به ته کاروبار راځي.